والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم. دي مولانا خانزیب شهید جنازې ته د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه راغلي چې څومره هم زموږ مېلمانه دي هغه ټولو ته ستړي مشي وایو. یقینا چې مولانا خانزیب صاحب تعلق د عوامي نېشنل ګوند سره و، خو دا غم او دا درد او دا تکلیف او دا صالحه دا د ټول پښتون افغان ملت ته، ځکه چې مولانا خانزیب صاحب تل د پښتون قام د سرلوړۍ خبره کړې ده، د پښتون قام او په دې خاوره باندې د امن خبره کړې ده، د دې خاورې د وسایلو خبره کړې ده، او دا قام چې په کومو مسایلو کې ښکېل دی د هغې خبره کړې ده. نو مولانا خانزیب صاحب دا د ټول پښتون افغان شهید دی، دغه ملي شهید، د هغه فکر او سوچ هغه د دې خاورې او د دې ولس و، د دې وطن و. ګرانو ملګرو چې د بهر نه کوم عزیزان راغلي دي، د باجوړ سیاسي مشرانو، ولسي مشرانو، علماء کرامو یوه فیصله کړې وه چې موږ به په 14 تاریخ باندې په باجوړ کې امن پاڅون کوو. نو په هغه سلسله کې چې کوم دی مولانا خانزیب صاحب هغه پرون د کور نه وتلی دی، په یو بازار کې او په بل بازار کې د ملګرو سره ګرځېدلو او ولسونو ته دا پیغام ورکاوه چې بدمني دا د یو ګوند مسله نه ده، دا د یو فرد مسله نه ده، دا چې کوم دی د یوې علاقې او د یو حلقې مسله نه ده، دا د ټول قام شریکه مسله ده. لهذا قام موږ په تاسې باندې غم کوو چې تاسې په ایماندارۍ سره راوځئ چې موږ ریاست ته دا مطالبه وکړو چې موږ ته تحفظ راکړه، موږ ته امن راکړه. د امن دغه غږ چې ټوله ورځ په دې غم او درد کې ګرځېدلی و، په 4 بجې باندې چې کومه دی هغه غږ خاموش کړلی شو. ځکه چې په دې ریاست کې چې دی دا اقتصاد دا چې کوم دی چې موږ څه وایو دا جنګي اقتصاد دی، زما په وینه او د روزګار روان دی، زما په تباهۍ او په بربادۍ کې د روزګار روان دی. چې څوک هم په دې خاوره باندې د امن خبره کوي، په دې خاوره باندې د خوشحالۍ خبره کوي، د اتفاق او د اتحاد خبره کوي، هغه وخت چې کومه دا ریاست خاموشه کوي. قامه پرون یو زموږ سره یو بل ظلم وشو چې کله مولانا خانزیب صاحب شهید پرېښود، هغه ملګري ولګېدل، هسپتال ته لاړو، موږ بینو کې خراب کړی شروع، زموږ کارکونان، عهدهداران او د باجوړ غیرتي ولس او ځوانان او مشران دا په غم او په ویر ګروپ وو. نو بیا یې د احتجاج فیصله وکړه چې موږ به ځو او موږ به چې کومه دی دا لاش د FC هیډکواټر مخ ته ږدو، خپل احتجاج باریکاټ کوو. نو چې هلته هغه لاش پرېوړلو، هلته خپل پروګرام نه احتجاج ریکارډ کوو. د دې ریاست واکدارانو، د دې ریاست بدمعشانو په هغو ګولۍ ورولې، په هغو چې کومه دی هر څوک یې شرک وکړلو. موږ دا تپوس کوو چې دا فوج چې د دې ریاست دپاره دی دا بدمعش ولې جوړ شوی دی؟ یو طرف ته زه زخمي کېږم او بل طرف ته به دا ظالم ریاست وایي چې ته به هوب قدر نه کوې، ته به فریاد نه کوې، ته به چې کوم دی امن نه غواړې، ته به ژاړې نه. نو زه به اخیر کومه څه ګرانو عزیزانو، زموږ د ګوند مشران هم راغلي دي، هغوی به ورسره دوه درې خبرې شریکوي. خو مولانا خانزیب زما سره 5-6 کاله به هغه څنګ په څنګ باندې د دې قام او دې وطن او دې خاورې مبارزه وکړله. هغه یو ډېر بهادر او تکړه انسان و، هغه د علم او د پوهې شمعه وه،
دیوه وه چې په دې تیاره تیاره وطن کې هغه دوی د رڼا خوروله هغه د دې ریاست چې کومه جنګي اقتصاد دی هغه اقتصاد یې ور ایکسپوز کوو چې په کومه طریقه پکې زما دا مظلوم ولس چې کومه د ښکېم کړی دی په کومه طریقه دی زموږ په وینو باندې روزګار کوي او دا خبره څه پټ پناه نه ده چې مولانا خازم چا وواژه چې د کوم مقتول قاتل معلوم دی دا هغه مقتول قاتل چې کومه دی زما قاتل دا ریاست دی زما قاتل دا ریاست دی دا مبارک چې کومه دی زما د شهیدانو حساب راکوي یوازې دا نه چې زه صرف د مولانا خازم خبره کوم په دې وطن کې عوامي دشتګون دیارلس تیر سوه شهیدان ورکړي دي د اتیا زره لس اتیا زره لپاره پښتانه شهیدان شوي دي علما کرام شهیدان شوي دي چې موږ او تاسې په خپل منځ کې پارټي بازي پرېږدو په خپل منځ کې کینه بغض حسد پرېږدو یو اتفاق شو یو موټی شو چې تر څو پورې د امن لپاره یو اتفاق او یو موټی شوي ناستو په دې خاوره کې شرمخانو ته تش لاس پرېښي دي ما خو د تشدد سپایان یاستو ما خو ټوپک نشو راخیستلی ما خو چې کومه دی په مکالمه یقین لرو موږ به مزاحمت کوو خو دې شرمخانو ته دې ریاست موږ پرېښیستو په دې وطن کې دا بدني تېر دوه درې لسیزونه را روانه ده خو چې دا وارې دا بدني شروع کېدله موږ او زموږ مشران ورته چیغې ووهلې چې یو ځل بیا په دې وطن کې ترهګري را روانه ده د خدای دپاره دې مخنیوی وکړئ خو دې د هغې مخنیوی نه کوو نو داسې ظاهرېږي چې دا رشته ته وی نه کوو او دا وطن چې کومه دی دا قبایلي اصله دا بلیک هول ته ارتل غواړي دا د تیارې کندې ته ارتل غواړي چې د عالمي سامراجي قوتونو په هغه منصوبه دوی کار وکړي کوم داعش چې ورته امریکې حواله کړی دی او زما او ستا عینت وکړي زما او ستا په وینه باندې د ډالرو روزګار کوي نن مولانا خازم شهید شوی دی سبا نمبر به زمای بله ورځ نمبر به ستایي بله ورځ نمبر به ستایي چې تر څو پوره خاموش شئ یو به رانه وژني یو به رانه شهید کوي او دا دومره بدمعاش او ګنده ریاست دی چې پرون مولانا خازم شهید شوی دی په میډیا باندې چې کوم دی خبر قدر نه چلی او چې خبر وچلی دوی باجوړ دی دو افراد جان به حق زما شهید ته شهید نه وایي زما د دې قدر او قیمت ورسره نشته ریاست میډیا کنټرول کړې ده دا دومره لوی اجتماع ځکه نه کوي چې هغه ته تکلیف رسېږي د هغه په پالیسیو کې رکاوټ پیدا کېږي زه د مولانا خازم دا واسه دا لوس کومه او د دې قام د مخې دا لوس کومه چې تر څو ژوندي یاستو تر څو چې په دې بدن کې ساه چلېږي موږ به د دې وطن له امن خبره کوو موږ به د دې وطن د وسایلو د اختیار خبره کوو موږ به د مولانا خازم رحمت الله علیه چې کوم مرام و کوم فکر او سوچ و هغه فکر او سوچ به په دې ولس کې خورو چې هر قسمه حالات راځي خو یو ځل ته بیا وایم عزیزانو چې دا مسله د یو فرد نه ده دا مسله د یوې پارټۍ نه ده دا مسله د یوې حلقې نه ده دا مسله د یوې ضلعې نه ده دا مسله چې کوم د بدوي دا ټول خاور دا د ټول پښتون وطن مسله ده لهذا انا به خلاصېږو چې موږ او تاسو ورته یو کار شو یو موټی شو او متحد شو زه چې څومره مېلمانه راغلي دي د ډېر لرې له ځای نه راغلي دي چا ته به ستړي نه شي ویلي چا ته به نه وي ویلي ټول یو شان په غم ویر کې ډوب یاستو دا ستا ټولو ته ستړي به شي په خیر رالی وایو موږ که ستاسې خدمت نه یې کړی د هغې دپاره نه بخښنه غواړو وما علینا الا البلاغ مهرباني وکړئ چې څومره ملګري دي هغه کښېنئ وایي تاسو چې کښېنئ شاته خلک راځي هغه هم درپسې ودرېږي هغه هم درپسې ودرېږي او دا ټول خلک ولاړې وایي خو نه کښېنئ ښه په ارام باندې کښېنئ ټول دلته چې څوک هم خبرو کوي راځي
هغې نه درخواست کوو چې په مختصر ټایم کې خپل خبرې ختموي. مولانا صاحب پرون د 14 تاریخ د مارچ لپاره کمپین کولو، هغه به هر چا ته وایي چې تاسو راوځئ، لږي او ګډېري که په پیدلي که په ګاډي کې، حتی دا چې د پاټکو په بازار کې غواګو والا ته وویلو چې تاسو به د خپل کلي نه یو ټریپ وکئ د امن په خاطر باندې. د دې نه وروسته زه سردار حسین بابک صاحب درخواست کوم چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي.